آیا کله مو CV جوړه کړې؟ مختلفو ادارو ته CV لیږئ خو نه منل کیږي. ستونزه څه ده؟ په رښتیا سره ډیری خلک د مختلفو دندو د ترسره کولو ښې وړتیاوې لري، خو د مسلکي CV نه جوړول د دوی لپاره د دندې د نه پیدا کېدو لامل ګرځي. زموږ نننۍ ویډیو د CV جوړولو په هکله ده. په دې ویډیو کې به دا زده کړئ چې CV څه شی دی او د CV اهمیت څه دی، ولې مهمه ده او څرنګه کولی شو چې منظمه او مسلکي CV جوړه کړو. CV اصلاً د کریکولم ویټا انګلیسي حروفو مخففات دي. CV هغه سند ته ویل کیږي چې په هغه کې د یو شخص د زده کړو، کاري تجربې او نورو مهارتونو په هکله معلومات په یو یا دوه صفحو کې لیکل شوي وي. په دې معنی که تاسې د یوې ادارې لپاره د دندې غوښتونکي یاستئ، نو تاسې به لومړی CV لیږئ او هماغه اداره یا اشخاص تاسې د نورو کسانو CV ګوري، نو له هغه وروسته تاسې راتلونکي پړاوونو ته انتخابوي. نو د هغې ادارې یا اشخاصو لپاره CV ستاسې لومړنی معرفت دی. که غواړو چې CV جوړه کړو، نو ځینې اساسي برخې لري چې د هغې له مخې باید CV جوړه شي. لومړی شخصي معلومات. په CV کې به تاسې لومړۍ برخه کې خپل شخصي معلومات لیکئ. په شخصي معلوماتو کې خپل نوم، د اړیکې شمیره، ایمیل او اوسنی استوګنځی چې تاسې په کوم ولایت یا سیمه کې اوسئ هماغه لیکل کیږي. ایمیل مو باید مسلکي وي. همدارنګه په شخصي معلوماتو کې ځینې کلمات مثلا د پلار نوم، د تذکرې شمیره یا د کور ادرس یا د کور پته دا شیان نه لیکل کیږي. یوازې نوم، د اړیکې شمیره، ایمیل او استوګنځی کافي دي. دوهم د زده کړو په هکله معلومات. په دوهمه برخه کې د زده کړو په هکله معلومات لیکل کیږي. په دې برخه کې تاسې لومړی تر ټولو د زده کړې وروستۍ کچه چې څومره زده کړې مو کړې دي هماغه لیکل کیږي. ورپسې د پوهنتون یا ښوونځي نوم. مثلا که تاسې لیسانس ولیکئ، له کوم پوهنځي څخه یا کوم پوهنتون څخه فارغ یې هماغه لیکل کیږي. له هغه وروسته د پوهنتون اړوند څانګه لیکل کیږي، له کوم څانګې څخه فارغ شوي یاست، او په اخره کې د فراغت کال. نو په دې ترتیب سره د زده کړو معلومات لیکل کیږي. د مثال په ډول که یو کس د کابل پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو ادبیاتو څانګې څخه په 1402 کال کې فارغ شوی وي، نو لومړی به کابل پوهنتون ولیکي، ورپسې به پښتو ادبیات یا ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو ادبیات ولیکي، او په اخر کې به کال ولیکي. دریمه برخه کاري تجربه. په دریمه برخه کې هغه کاري تجربې چې تاسې د همدې مسلک اړوند یا په نورو مختلفو کارونو کې کارونه کړي وي هماغه تجربې لیکل کیږي. د لیکلو طریقه یې داسې ده چې لومړی به د هماغه دندې نوم ولیکئ، ورپسې به د ادارې نوم ولیکئ، له کومې ادارې یا چا سره هم دا کار ترسره کړی ده. له هغه وروسته د همدې کار یا د همدې کاري تجربې موده چې څومره وخت ده، 2 میاشتې، کال، 2 کاله، 5 کاله، هر څومره چې وي هماغه موده لیکل کیږي. او له هغه وروسته به یې لنډه شرح ولیکئ چې په همدې کاري تجربه کې یا په همدې کار کې تاسې کومې لاسته راوړنې لرلې یا کوم کارونه مو کړي دي، کومې وړتیاوې مو پیدا کړي دي، د هماغه لنډه تشریح لیکل کیږي. خو اوږده تشریح به نه لیکئ، یوازې لنډه تشریح لیکل کیږي. که په ټولنه کې د همدې دندې اړوند ځینې رضاکارانه کارونه تاسې کړي وي، هماغه هم تجربه ګڼل کیږي، کولی شئ تاسې پکې ولیکئ. پنځمه برخه مهارتونه. په دې برخه کې تاسې هغه مهارتونه چې له زده کړو علاوه یې تاسې لرئ هماغه لیکل کیږي. کیدای شي تاسې د کورسونو په وسیله یا تاسې خپلې شخصي زده کړو په وسیله باندې یا د وړتیاو په وسیله باندې تاسې لرئ او تاسې ترلاسه کړي وي. د مثال په ډول کمپیوټر زده کړې. کیدای شي تاسې د ورد، اکسل، ډیزاینینګ، انټرنیټ یا په نورې وړتیاوې په کمپیوټر کې لرئ، نو کولی شئ د همدې مهارتونو په برخه کې ولیکئ. تدریس لیکلای شئ چې تدریس کولی شئ، یا ژباړه کولی شئ، یا مثلا راپور لیکلای شئ. همدا د مهارتونو په برخه کې هغه وړتیاوې چې تاسو اضافي لرئ لیکلای شئ. پنځمه برخه ژبې. د ژبو په برخه کې تاسې کولی شئ د هغو ژبو په هکله معلومات ولیکئ کوم چې تاسې ورباندې پوهیږئ. مثلا که مورنۍ ژبه مو پښتو وي نو پښتو لیکئ. همدارنګه که په دري پوهیږئ یا هغه
کیفیت یې هم لیکئ چې ښه ورباندې پوهیږئ، ابتدایي ورباندې پوهیږئ، منځنی یا متوسط وي همغه اندازه یې هم لیکئ. همدارنګه نورې ژبې لکه انګلیسي، عربي، اردو یا په هره ژبه چې پوهیږئ د هماغې ژبې اړوند معلومات تاسې لیکئ. په دې برخه کې باید په دروغ ونه لیکل شي، ځکه چې که تاسې مثلا انګلیسي ولیکئ چې ښه ورباندې پوهیږم یا مثلا اکسلنټ یم پکې، نو د مرکې په وخت کې بیا له تاسې څخه په انګلیسي ژبه پوښتنې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې تاسې حقیقي ولیکئ. شپږمه برخه اضافي معلومات. د اضافي معلوماتو په برخه کې تاسې ځینې نور اضافي وړتیاوې چې لرئ همغه هم لیکلی شئ. مثلا که تاسې ځینې کورسونه ترلاسه کړي وي، ځینې سندونه هم ترلاسه کړي وي، ځینې لاسته راوړنې لرئ، ستاینلیکونه او تقدیرنامې لرئ، کولی شئ په دې برخه کې ولیکئ. خو دا حتمي نه ده، یعنې که دا برخه تاسې نه لرئ نو حتمي نه ده چې په سی وي کې ولیکل شي. که چېرته لرئ ښه خبره ده باید ولیکل شي. نو دا 5 یا 6 برخې د سی وي جوړولو اساسي برخې دي، یعنی حتمي دي چې پکې ولیکل شي. هر یو ته باید ډیر ځانګړی پام وکړل شي او په دقیق او رښتینی ډول ولیکل شي. اوس نو راځو هغه عامې تېروتنې یادوو کومې چې ډیری خلک د سی وي په جوړولو کې ترسره کوي او دا د دوی لپاره یو ستونزه جوړیږي. په هغوی کې لومړی ډېره اوږده سی وي جوړول، مثلا 4 یا 5 صفحې سی وي جوړول دا مناسبه نه ده. نو دا یو مشکل دی چې سی وي باید ډېره اوږده نه وي، حد اقل 1 یا 2 صفحې وي. بله خبره دروغ لیکل. اکثره کسان دروغ خبرې، دروغ جملې پکې لیکي چې وروسته بیا د انټرویو په وخت کې یا څه وخت ترې پوښتنه کیږي نو له دروغو سره مخامخ کیږي. دا مناسب نه دي. همدارنګه خراب ایمیل لیکل. داسې ایمیل چې ډیر اوږد وي، غیر مسلکي وي، مناسب نه وي، او یا داسې ایمیل وي چې تاسې ناسم لیکلی وي یا بند وي یا غیر فعاله وي، ځکه چې له سی وي کتلو وروسته تاسو ته د ایمیل له لارې ځواب را لیکل کیږي. نو خراب ایمیل لیکل هم غلطي ده. بله خبره د سی وي لیکلو کې املایي غلطي ده. که تاسې ډیره کمه املایي غلطي هم ولیکئ نو ستاسو د سی وي د ردېدلو امکان ډیروي، ځکه چې که تاسې سی وي املایي خطایي ولري او سمه نه وي لیکل سوي، په ادبیاتو برابره نه وي، نو هماغه اشخاص یا اداره فکر کوي چې دا کس مسلکي نه ده او نه پوهیږي. همدارنګه په سی وي باندې غیر مسلکي عکس لګول. ډیری کسان داسې تصویر باندې لګوي چې هغه مسلک سره برابر نه وي، یعنی ګډوډ عکس وي یا برابر نه وي. نو دا هغه عامې تېروتنې دي چې خلک یې د سی وي جوړولو کې ترسره کوي او باید مخنیوی یې وشي. نو ښه خبره دا ده چې تاسې ساده سی وي جوړه کړئ او هر څه رښتیا پکې ولیکئ، له املایي خطاییو څخه ډډه وکړئ او کوشش وکړئ چې هر کار یا هرې دندې ته جلا جلا سی وي جوړه کړئ. اکثره سی ویګانې داسې جوړیږي چې د هماغې دندې عنوان یا هماغه دنده چې څه وخت اعلان شوې ده نیټه هم غواړي پکې لیکي به یې. نو کوشش وکړئ چې هر کار ته جلا جلا سی وي برابره کړئ. نو که تاسې سمه، منظمه او قوي سی وي جوړه کړې وي نو تقریبا نیمه لار مو ګټلې ده. ډیری خلک چې دندې له لاسه ورکوي، دندې نشي پیدا کولی، نو د هغو تر ټولو ستره کمزوري همدا د سی وي جوړول وي. نو کوشش وکړئ چې منظمه، سمه او قوي سی وي جوړه کړئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې یو لینک دی چې په هغه کې د سی وي په سلګونو په زرګونو نمونې پرتې دي. کولی شئ تاسې یې ایډیټ کړئ، ډاونلوډ یې کړئ او زده کړه ترې وکړئ او د هغو مطابق فارمټونه پیدا کړئ او د ځان لپاره سی وي جوړه کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي او ګټوره مو بللې وي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او هره پوښتنه چې په همدې برخه کې لرئ په کمنټ کې ولیکئ، تر څو موږ یې په راتلونکو ویډیوګانو کې درته ځواب کړو.